تحول او اصلاح. د انتخاباتو له اړخیز بحثونو دا ثابته شوې چې د ولس مطلق اکثریت تحول او اصلاحات غواړي. خبره د ولې نه ده، خبره د څنګه ده. دا چې ولس اصلاحات غواړي، د اصلاحاتو په تطبیق کې د ولس ګډون حتمي ده. ملي یووالي حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې د ټاکنو په قانون کې د یو لړ اړینو اصلاحاتو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون رامنځته کړ. د کمیسیون مسؤلیت درلود چې په لومړي ګام کې د ټاکنو اړوند ټول قوانین وارزوي او هغه ورځنیو اړتیاو ته په کتو برابر کړي. د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون نور کارونه د ټاکنیزو جوړښتونو ارزونه او دغه جوړښتونو کاري ظرفیتونه وو او د هغو د حل لپاره یې ملي وحدت حکومت ته مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. ټول وړاندیزونه له بدلون پرته ومنل شول. د ټاکنیز اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غني د تقنیني فرمان پر اساس د ټاکنو قانون تعدیل شو. د ټاکنو د نوي قانون او د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د غوراوي کمیټه جوړه شوه چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو لیست جوړ کړي. غوراوي کمیټې د مدني ټولنو استازو او رسنیو پر وړاندې د یوه رڼه پروګرام له لارې د ټاکنو کمیسیون د غړیتوب لپاره 21 تنه او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غړیتوب لپاره 15 تنه د لیست په توګه جمهوري ریاست ته وړاندې کړل. د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نمایندانو لیست برابرولو پروسه پای ته ورسېده او په وروستي پړاو کې جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د قاضي القضات او لوی څارنوال په حضور کې له نمایندانو سره مرکې ترسره کړې. نوي کمیشنران د یوې رڼې پروسې له لارې غوره شول او د لوړې تر مراسمو وروسته یې په خپل کار پیل وکړ. ملي وحدت حکومت د ټاکنو ترسره کېدو لپاره د اسانتیاو په برخه کې 2 مالی او امنیتي کمیټې ګمارلې دي او همداراز د ټاکنو د یوې برخې لګښتونو لپاره یې ملي بودیجه تخصیص کړې ده. ټاکنو کمیسیون تر اوسه د رای ورکوونکو د لیستونو برابرولو لومړۍ مرحله بشپړه کړې او همداراز د رای ورکونې سیستم بایومټریک کول او په ټاکنو کې له ورځنۍ ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل یې وروستي کړي دي. د 1999 کال د چنګاښ 14مه د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدو نیټه اعلان شوې ده. ملي وحدت حکومت د رڼو ټاکنو لپاره د مرستندویو بنسټونو د استازو په ګډون ګڼې کاري غونډې ترسره کړي او د تخنیکي او مالي ملاتړ لپاره مطلوبه پایله ترلاسه شوې. د ملي یووالي حکومت مشرانو د اړوند بیلابیلو ملي او نړیوالو بنسټونو له استازو او د ټاکنیزو کمیسیونونو له غړو سره په اغیزناک ډول د ټاکنو ترسره کېدو لپاره د لارو چارو لټول په موخه کار کړی دی. د عادلانه او سراسري ټاکنو ترسره کېدو لپاره د زمینې برابرول د حکومت یو له کلیدي موخو څخه دی.